بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ځینې غواګانې بار بار غویمه کېږي. د بیا غویمه کېدلو عوامل ډېر زیات دي. مثلا په رحم کې میکروب درلودل، ناوخته القا کول، ناوخته تخمه زیاتېدل، د بې کیفیته ستنو استعمال، مخکې له وخته القا کول او نور ډېر وجوهات شامل دي. که چېرته ستاسې غواګانې ناوخته تخمه زیاتوي نو د حل لاره داسې ده چې د القا څخه 8 ساعته د مخه د جی نارچ هارمون غواګانو ته تطبیق کړئ تر څو د تخمې په ازادولو کې ورسره مرسته وشي. د جی نارچ هارمون په هغه غواګانو کې چې رحم میکروب ونه لري یا بل هیڅ ډول مشکل ونه لري مرسته کولی شي. هغه غواګانې چې د غذایي موادو کمبود ولري، د پروټینو، انرژي او د منرالونو کمښت پکې هم دا ستونزه لیدل کېږي. ځینې غواګانې داسې هم وي چې هغه له ذات څخه ضعیفه وي. د ذات د اصلاح لپاره تاسو باید د راتلونکي نسل په ټاکلو کې له احتیاط څخه کار واخلئ. د ذات د اصلاح لپاره تاسو باید داسې نسل وټاکئ یا داسې غوایه وټاکئ چې په هغې کې د غوا د تېرېدلو د بلاد لوېدلو فیصدي ډېره زیاته وي. یعنې په راتلونکي کې د هغې څخه زیږېدلې خوسۍ یا غواګانې باید په اسانۍ باندې تېرې شي او بلار شي.